السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو ملګرو دا د یو ځل بیا زه حاضر شوم د یو نوي او په زړه پورې ویډیو سره چې په دغه کنورسیشن کې موږ ستاسو لپاره زیات ښایسته پروګرامونه لرو او موږ دا ښایسته ویډیوګانې هره ورځ پورته کوو. تاسې هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسې هم وکولی شئ په اسانۍ سره انګلیسي خبرې اترې تاسې زده کړئ. نو زه لږ غوندې مریض یم نو په دې اساس مې اواز هم خراب شوی ده. نو تاسې هڅه وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ او په د بیل باندې کلیک وکړئ تر څو تاسې وکولی شئ چې هره ویډیو چې زه اپلوډ کوم تر تاسو در ورسیږي. نو په دې کې ډېر قیمتي شیان دي، تاسې هم کولی شئ چې په اسانۍ سره خبرې زده کړئ. نو راځو درس پیل کوو. This is the Climb Colorado Club. دغه د Climb Colorado Club دی. They are from different countries. دغه خلک په دې کې د خلک د مختلفو هیوادونو څخه دي. Peter and Sam Williams are from the US. پیټر او سیم ویلیامز دا د امریکا دي. they are brother دوی وروڼه دي. بیکیم is from South Korea. بیکی د ساوت کوریا دی، د جنوبي کوریا. and نتنیل is from Australia. او نت میلز د استرالیا دی. and جینی ډینز is from Brazil. او جینی ډینز بیا د برازیل دی. now they live in Colorado. دوی اوس په کلورادو کې اوسیږي د یونایټډ سټیټ په امریکا کې. hi guys, we are at the base of mountain Niknin. موږ د دې ځای په مرکز کې یو. and how are you تاسو څنګه یاستئ؟ we're all fine. موږ ټول ښه یو. it's beautiful here. دا ځای ښایسته دی. interviewer are you nervous? آیا تاسې خفه یاستئ؟ no we aren't. we are very happy. موږ ډېر خوشحال یو. we are very happy and excited. موږ ډېر خوشحال او لیواله یو. تاسې هم کولی شئ چې ورته جملې جوړې کړئ او دغه کلمات د ځان سره بار تمرین کړئ تر څو تاسې وکولی شئ چې نوي انګلیسي لغات په اسانۍ سره زده کړئ. نو تر هغې چې زه بیا د نوې ویډیو پرې حاضرېږم تاسې هڅه وکړئ چې دا لغات او کلمات د ځان سره بار تکرار کړئ او دا خبره تر هم د ځان سره تکرار کړئ تر څو تاسو په راتلونکي کې یو زبردست شی زده کړی وي. نو this is Climb Colorado Club. They are from the different countries. Peter and Sam Williams are brother from the US, and Kim is from South Korea. Netmel is from Australia, and Jadens is from Brazil. That's all. تاسې هم جملې جوړې کړئ. وسلام.